السلام علیکم ګرانو کتونکو کو تاسو غواړئ چې د T10 هر یو لایب میچ په خپل موبایل کې په ډېرې اسانه طریقې سره پری وګورئ او یا کو نور کم سیریزونه شروع وي د نورو ټیمونو سیریزونه شروع وي او لایب میچ وي نو تاسو کولی شئ چې هغه هم په خپل موبایل کې لایب وګورئ په ډېرې اسانه طریقې سره نو کو تاسو غواړئ چې دغه طریقې نه ځان خبر کړئ نو ویډیو خامخا تر اخره پورې وګورئ. نو تاسو کولای شئ چې دغه ټول لایب میچونه په دغه ټي وي کې وګورئ. سټریم ټي وي دغه سټریم انډیا ټي وي ده نو دا په پلی سټور کې نشته دی او دغه طریقې زه تاسو ته ښایم چې دا څنګه موږ کولی شو د ګوګل نه ډاونلوډ کړو. نو تاسو ګورئ چې دغه ټي وي ما کولاو کړه او دلته تاسو ګورئ ډېرې زیاتې ټیشنې پکې دي چې کوم ستاسو خوښ وي کوم میچ چې لایب شروع وي د کوم ملک نو دلته تاسو کتلی شئ. نو دلته تاسو ګورئ دغه T10 ټي وي هم شته دی دغه اوس چې کوم T10 سټارټ دی دا په دې ټي وي باندې ښایي نو سمپل به دغې باندې کلیک وکړئ او کوم میچ چې لایب شروع وي نو هغه به دلته تاسو وګورئ. نو دغې لپاره چې دغه سټریم انډیا ټي وي ډاونلوډ کړئ نو تاسو به ګوګل کروم ته لاړ شئ او دغه سرچ په ځای کې به ولیکئ سټریم ټي وي او بیا به یې سرچ کوئ د سرچ په بټن باندې به کلیک وکئ. نو تاسو ګورئ چې دغه سرچ ځای کې ما سټریم انډیا ولیکو او دغه مې سرچ کو. دغه اول نمبر کم لینک چې تاسو وینئ په دغې باندې به کلیک وکئ نو دلته به تاسو ته یو پیج خلاص شي یو ویب سایټ به تاسو ته راشي. نو په دې کې اوس تاسو ګورئ دغه مخامخ لیکل شوي ډاونلوډ نو دا صرف 15 MB ټي وي ده یعنې MB هم دومره نه ده. نو چې دغه هم کلیک کو دلته به بیا تاسو ډاونلوډ آپشن وګورئ. نو په دې پیج کې به تاسو وګورئ چې ډاونلوډ آپشن چیرته دی نو تاسو ګورئ دغه ډاونلوډ آپشن دی دغه به کلیک کړئ او دغه ټي وي به ستاسو موبایل ته ډاونلوډ شي نو بیا تاسو کولی شئ چې هر یو لایب میچ په خپل موبایل کې په ډېرې اسانه طریقې سره وګورئ. بس دغه ټي وي کولاو کړئ او چې کوم میچ سټارټ وي هماغه ټي وي کلیک کړئ هماغه چینل کلیک کړئ نو تاسو کولی شئ چې دغه میچونه وګورئ. نو ګرانو دوستانو امید لرم چې ستاسو به دغه ویډیو خوښه شوي. داسې نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرايب کړئ چې نورې ویډیوګانې هم وګورئ او دغسې معلومات ترې حاصل کړئ.